أصحابه أجمعين. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. صاحب د مشکات رحمه الله د کتاب الایمان بحث شروع کړی دا او هغه مبارک احادیث راوړي چې کوم د ایمان سره تعلق لري او د هغې مبارکو احادیثو تعلق د ایمان سره وي نو هغه احادیث مبارک په خپل کتاب کې راوړي. د هغې مبارکو احادیثو نه یو روایت د حضرت عباده ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا. دے فرمائی چې ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نا اوریدلی دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل: من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار. چې چا دا گواهی ورکا چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله جل جلاله دا او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله پاک جل جلاله رسول دا، الله پاک جل جلاله په د باندې د جهنم اور حرام کی. علماء کرام فرمائی چې چا د الله پاک جل جلاله د وحدانیت گواهی ورکا او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت گواهی ورکا نو دې انسان باندې بو الله پاک جل جلاله د جهنم اور حرام کی. اغا څنګه یعنی همیشواله، یعنی دا انسان بو همیشه په جهنم کې نوی پروتو کو د یو گناه د وجې نه پرس که جهنم ته لاړ شي خو بیا بم د دې جهنم نه یو ځل راوځي. دا ځکه چې دې انسان د الله پاک جل جلاله د وحدانیت گواهی کړی ده او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت طیبه اقرار کړی ده. لہذا دا انسان بو کو د یو گناه د وجنا د یو بد عمل د وجنا جهنم ته لاړ شي خدای به همیشه په جهنم کې نه پاتې کیږي. دا ځکه چې د الله پاک جل جلاله د وحدانیت گواهی ورکړی ده او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک
د رسالت طیبه گواهی ورکړې ده. علماء کرام فرمایي هغه انسان چې هغه په تلفظ باندې قدرت لري او دا بیم شهادتین اونوای د الله پاک جل جلاله د وحدانیت اقرار په ژبه ونکي او شهادت د الله پاک جل جلاله د معبودیت په ژبه ونکي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت طیبه اقرار په ژبه ونکي. علماء کرام فرمایي یعنی هغه انسان چې هغه دا قدرت پکې وي چې ژبه یې چلی یعنی خبرې کوي چې ګونګی نه وي نو هغه به خامخا شهادت په ژبه باندې وایي. د الله پاک جل جلاله د معبودیت شهادت په ژبه وایي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت طیبه اقرار به په ژبه کوي. او کنه یو سړی داسې وي چې ګونګی وي او د هغه نه دا قوت الله پاک جل جلاله اغستی وي بس خو ته مستثنا ده. هغه چې دا منځ کوي جماعت لره دی دی وجې نه فقهای اعظام فرمایي د ګونګي نکاح به څنګه کېږي. ګونګی خو په ژبه باندې نشي ویلی که نه چې ما دا ښځه قبوله کړې ده او قبوله کړې ده داسې نشي ویلی که نه. زمونږ فقهای اعظام فرمایي چې ګونګي ته ته اشاره وکړې د نکاح لفظ وایي او د سر وښودولو به دا د نکاح ده. ګونګي ته ته وایي چې دا ښځه دې قبوله ده او د سر وښوځولو چې آو به د نکاح شوي ده. ځکه دا خو منځ کې سبق نه وایي که نه ځکه هغه پې قادره نه ده قدرت نه لري. دا موږ سره چې کم ملګري دي کله کله قرآن پاک روالي نو ویلی خو نشي خو ګوري ورته ده ته به انشاءالله اجر ملاویږي. او منځ چې کوي نو دا خو تلاوت نشي ویلی او قرائت نشي ویلی د ده دا رکوع د ده دا سجده د ده دا قیام د ده دا قاعده بس دا منځ ده. او الله پاک جل جلاله نور دې نه ده مکلف کړی په دې باندې چې ته تلاوت وکړه ولې غریب نه ژبه نشته نو خبرې نشي کولی. نو لهذا چې کم انسان په دې باندې قدرت لري او ژبه چلی نو دا به د الله پاک جل جلاله د وحدانیت شهادت کوي. دی به د الله پاک جل جلاله د معبودیت شهادت کوي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت شهادت کوي. اله به مسلمان او بیا به د جهنم نام ګورې همیشه سوی یو ایمان درونو ایمان ګورې څه ته وایي هغه تصدیق قلبی ته وایي. او دا د بعد دې کې اختلافي مسله ده چې آیا ایمان مفرد ده بسیط ده او که نه مرکب ده. دا د علماء کرامو په منځ کې خبرې دي. نو څوک وایي چې ایمان مفرد ده بس بسیط ده بس په زړه چې دې ومنل بس ته مؤمن یې. او څوک وایي چې نه ایمان مرکب ده د څو شیانو نه د دوو شیانو نه دا بیله مسله ده. خو لیکن دلته حدیث مبارک کې چې راغلی دي نو هغه کس ترې مستثنا ده چې هغه به ژبه کې دا قدرت نشته او چې د چا ژبه چلی نو هغه به شهادت کوي د الله جل شانه د وحدانیت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رسالت طیبه بے بدا په جهنم باندې حرام وي. او د بل روایت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ روایت ته
دے فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من مات وهو یعلم څوک چې مړ شو او دا پوهیږي په دې وهو یعلم ای علما یقینیا انه لا اله الا الله دخل الجنه چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله جل شانه دا چې دا په علم یقین سره وایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دخل الجنه دا انسان به جنت ته داخليږي. عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال دا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت دے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چما دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ناوریدلی دی یقولو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمایل من شاہدہ چاچ گواہی ورکا اللہ الہ الا اللہ چنشت دے لائق دا عبادت مگر اللہ پاک جل جلالہ دے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک جل جلالہ رسول دے حرم اللہ علیہ النار دا انسان با اللہ پاک جل جلالہ دا جہنم پا اور باندے حرام کیا دا جہنم اور بے نہ سکی یا خدا چه ہمیشہ بھی نوی پروتو کو دیو بل گناہ دا وجہ نہ لاړو نا گناہ پا وجہ بتنا گوغا دا اور پا وجہ با گناہو نتنا ختم شی او دا ایمان دا وجہ بے جنت تروان شی رواہ مسلم وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمایلی دی من ماتا سوک چه مرشو وهو یعلم او دیتا علم یقینیو پا دیبان لی دے دا اپو یو پا علم یقینی سرا انہو لا الہ الا اللہ چه بے شکا نشتہ دے لائق دا عبادت مگر اللہ پاک جل جلالہ دے دخل الجنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دے وہ جنت تداخلی گیا رواہ مسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ